زمونږ هغه یار اوس راپاسېد، اوس چې کوم دی عبید نومې یو کس راپاسېد چې یاره طاهر خان اوس غل دی او ټول حقیقت ته د ښکاره کوم چې د جنید خان په دې کیس کې څومره کروړه او څومره لکونه والي دي، دا رسټورنټ یې د چا په پیسو باندې کولاوګلی دی. ټول حقیقت سره په دې ویډیو کې شیر کوم چې یاره د څه ثبوتونه ښکاره کړي دي چې یاره څومره پیسې دا فیصله صرف په تاسو باندې پرېږدم چې آیا طاهر خان ستاسو په نظر کې چې کوم دی غل دی او که نه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه، امید لرم چې ښه به ملګرو د تمنیل او لیکلي نه به تاسو ته پته لګېدلې چې یاره طاهر خان غل دی. یقینا د هغه د غلا ثبوتونه چې کوم دی ښکاره شو. څنګه چې تاسو ته پته د 2019 کې چې دوی کومه قصه روانه وه، د دوی چې کومې جنګ جګړې وې د جنید د کیس هغه وغیره، جنید چې کوم سعودي کې بیا راغی د مردان جنید، یقینا تاسو به پېژنئ په دې سیټ چې دا کمپیوټر تاسو وینئ عبید نامې یو کس چې کوم دی اوس راپاڅېدلی دی او په طاهر خان غریب باندې بیا الزام چې کوم دی لګوي چې یاره هغه غلا کړې ده او سبا ورځې به مړې ما او جنید به بیا د دې مرۍ نه رانیولی ما د قیامت په ورځ باندې چې یاره زما په دې کیس کې دې څومره پیسې وخلي دي او څومره دروغ رښتیا دي ویلي دي. لاول خو د ټولو نه چې کوم دی زه په ده باندې لعنت وایم، ځکه که مثال په طور باندې زه به یو خبر وکړم، طاهر خان که غلا هم د ده نه کړې ده که هر څه یې کړي دي، خو مطلب دا دی د هلک خپل پاکستان ته راغی، په خپل کور کې دی او الحمدلله ښه برابر شوی دی. لاول خو داسې و چې لکه د ګور مړی و که نه. تاسو به یقینا د 2019 کې اوس 2021 ته تقریبا کال یو نیم دوه شو، اوس بلها برابر شوی دی جنید. به تاسو خو نوې ویډیوګانې دي راغلي او بیا هم دا تصویر کوم دی دغه تاسو ولید چې یاره اندازه تصویر نه لګي چې ښه برابر شوی دی. هسې خبره مې تر دې پورې کوله چې یاره دی اوس راپاسېدلی د دا شارټ کلیپس تاسو لاول ګورو، بیا راځو یو څو خبرې پرې کوو چې یاره دی په طاهر خان باندې کوم الزامات لګوي چې یاره دی څه وایي. اوس دا شارټ کلیپس پې ګورئ بیا راځو. د دې لپاره نغد اماونټ څومره راټول شو، د لپاره ما څومره ورکړي، صرف هغه بیا کلمه تېروم لا اله الا الله محمد رسول الله. طاهر خان غل ښکاري، تاسو به مړی ما د قیامت ورځ به شو، جنید به بیا دې مرۍ نه نیولی ما چې زما په کیس کې ډېر دروغ رښتیا ویلي او اوس حساب راکړه. نو مې د هغې نه مخکې چې جنید خان مې بیا په هغې جهان کې ګریوان ته لاس رانیولی او تاسو په دغه ویډیو یقینا کتلي چې یاره دی اوس راپاسې او دغه خبره کوي چې یاره سبا ورځې به مړې مې. یعنې زه دته یو خبره کوم چې مرګ د اوس یاد شو، مرګ ځکه اوس یاد شو چې یاره که مثال په طور تا ته ښه پته وه چې یاره طاهر خان مثال په طور باندې لکه غل دی، زه ورته غل په دې نه ویم چې یاره هغه خپل ثبوتونه کلمې قرآنونه هر څه یې تېر کړي دي په تېر دغه باندې. اوس چې هغه ځانه یو رسټورنټ کولی کو په اسلام آباد پینډۍ وغیره دغه ځای کې، نو اوس دی راپاسې و یاره طاهر خان چې کوم دی زما سره ډېر ثبوتونه دي او هغه دومره پیسې وخلي دي او که نه دا ایجنسي د کوم ځای نه راغله، دا پلانکې اسیس د کوم ځای نه راغی، دا ډینګۍ د کوم ځای نه راغی. دی لاول چې کوم دی مړو هغه که هر څه کړي دي، هر څه چې کړي دي، که غلا یې پکې کړې ده، که هر څه یې کړي دي، خو لکه هغه قصې زه یم چې اوس ختمې دي. په کار تاله دا نه ده چې یاره ته اوس راپاسې او هغه باندې نوي الزامات لګوي، د هغه ډنډوره بیا لړي چې یاره هغه به بیا په جنید پسې ځي او بیا به تا سره کښېني او بیا به هغه بل فضل حنان دی که څه دی هغه به راغواړي، نورې خبرې به ترې کېږي، نورې به راځي. نو جنید لم پکار دی چې یاره دې هلک ته مو وایي د عبید نامې هلک ته چې یاره که هغه هر څه کړي دي مثال په طور باندې د هغه په ترو باندې الله پاک زه پاکستان ته راوستی یم، ځکه چې هلته کې زما مثال د مړي چې یاره هلته کې به کېدای شي که لا مړ نه وم او د خدای نه پس چې کوم دی زه د طاهر خان په بلها منډه باندې په پوره آوازو پورته کولو باندې چې کوم دی پاکستان ته راغلی دی. نو اوس که یو سړی ځان ایجنسي کولی وای او که دغه کولی وای نو دا مطلب دا دی چې یاره دا خو لازمي نه چې خامخا به بس ده به پیسې پټې کړي ده په غلا باندې، اوس چې کوم دی پیسې راښکاره کېږي او دا خبرې کوي چې یاره دا پیسې پټې کړي دي، راشه طاهر خان چې کوم دی رسټورنټ کولی کو، طاهر خان ایجنسي کولی کو، دا خالص په لکه دا پیسې د غلا لکه نور چا سره په پیسې نه. نو دلته په کار دا نه دی چې یاره ته په داسې سړي باندې الزام ولګوې، هغه په خپله زندګۍ کې مصروفه دی او الحمدلله ډېر کارونه یې کړي دي، اوس هم کارونه روان دي د هغه تقریبا چې کوم دی. دا نه چې یاره طاهر خان ماله سره راکوي یا ته ماله سره راکوي، نه طاهر خان پېژنم، طاهر خان قدرې په چا پسې موبایل نه چوتې. زه به یو خبر وکړم خو بیا هم په کار دا نه دی چې یاره ته اوس نوي الزام لګوې. په کار تاله دا و چې یاره په 2019 کې کله تاسو آمنې سامنې ناست یو بل ته چې تا ډایرک ویلی یاره مرګ دې ځان ته مخې ته کړی، 19 کې مرګ نه و، اوس 2021 کې مرګ دی. لکه دا سوچ تا کار نه کوي چې په 2019 کې لکه ستا دا خیال و چې مرګ نشته، که اوس 2021 کې تا ته مرګ یاد شو چې یاره مړ به یم سبا. مړه ډېره د افسوس خبره ده چې یاره ته بیا راپاسې او په هغه غریب باندې چې کوم دی الزام لګوې. پرېږده چې خپل دغه رسټورنټ کې ایجنسیانو کې یا غریبانانو له کوهي وغیره د اوبو سیسټمونه نور هم بلها کارونه کوي، نو پرېږده چې په دغه کار کې مصروف وي. دا فیصله صرف په تاسو باندې پرېږدم چې آیا طاهر خان ستاسو په نظر کې چې کوم دی غل دی او که نه. دا صرف تاسو اوس ووایئ چې یاره دا عبید چې اوس کوم لګیا دی دی په څه چه باندې دی او که نه طاهر خان. ستاسو د کمنټس په انتظار باندې